نمبر 1 don't show off ځان مخایا don't show off د دې سنټنس مطلب دی کله چې موږ په پښتو کې چاته وایو چې ډیر ځان مخایا ځان مشو کوه شو آف ویل کېږي کله چې یو کس ځان ښیي ځان ښوونه کوي یعنی دکاوه کوي هغه سره یو موټر دی موټر سایکل دی یا یو داسې بل څه ورسره دی چې هغه چا سره نشته او دوی په هغې ته ځان پې ښیي نو تاسو ورته ویلی شي don't show off یعنی ځان مخایا نمبر 2 how is your health now اوس د طبیعت څنګه دی د چا نه په انګلیش کې پوښتنه کول غواړي چې ستا صحت اوس څنګه دی ستا طبیعت څنګه دی هغه ناجوړه شوی ناروغه شوی نو تاسو ورته داسې ویلی شي how is your health now اوس ستا طبیعت څنګه دی څنګه محسوسه better than before د مخکې نه اوس ښه یم اوس مې ګزاره شوې ده better than before یعنی د مخکې نه اوس زه ښه یم please give me change مهرباني وکړه ماته ماتې پیسې راکړه چینج ویل کېږي ماتو پیسو ته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې مهرباني وکړه ماته ماتې پیسې راکړه نو تاسو ورته ویلی شي please give me change do you have change او د دې مطلب دا دی چې آیا تا سره ماتې شته ته یو دوکاندار نه پوښتنه کول غواړي یا د چا نه په انګلیش کې چې تا سره ماتې شته ماتې پیسې نو تاسو ورته ویلی شي do you have change don't scuffle خپې ځان پسې مه راښکه یو نیم کس داسې روان وي چې دا خپې ځان پسې سمې راښکي نو په انګلیش کې ورته تاسو داسې ویلی شي don't scuffle scuffle ویل کېږي دغه خپو راښکلو ته یا د چپړو راښکلو ته scuffle ویل کېږي did you listen to him آیا تا د هغه خبره واورېده did you listen to him د دې مطلب دا دی چې آیا تا د هغه خبره واورېده ته پرې پوه شوې څه یې درته وویل don't underestimate me زم ستانه کم نه یم don't underestimate me د دې مطلب دا دی کله چې موږ چاته وایو چې ګوره زم ستانه کم نه یم نو بیا ورته داسې وایې don't یا do not د دواړو یو مطلب دی don't underestimate me I have made up my mind ما پخه اراده کړې ده که چېرته په انګلیش کې تاسو داسې ویل غواړئ چې ما بس اوس خو پخه اراده کړې ده زه به خامخا دا کار کوم خامخا به هلته ځم نو تاسو ویلی شي I have made up my mind ما پخه اراده کړې ده I will stab you د دې مطلب دا دی چې زه به تا په چاقو وهم یو کس دا پوښتنه کړې وه چې په انګلیش کې به زه چاته داسې څنګه ویم چې زه به تا په چاقو وهم نو تاسو ورته ویلی شي I will stab you خیر څوک په چاقو باندې مه وهئ خو خلک هسې په خبرو کې وایي خلکو ته چې په چاقو به دې وهم نو په انګلیش کې ویل کېږي I will stab you یا تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې زندۍ به در واچوم او مړ به دې کړم نو تاسو ورته ویلی شي I will choke you د چوک مطلب دی یو کس ته زندۍ ورچول او مړ کول I will hang you پانسی به دې کړم سم شو ګوره I will hang you پانسی به دې کړم د hang مطلب دی یو کس راځوړندول یو کس پانسی کول بل یو ډیر اهم سنټنس موږ سره دی چې د دې په باره کې زما نه ډیرو کسانو پوښتنه کړې وه دې ترجمه زه درته لیکم او درته ویم نه I need to pee د دې معنی ده تاسو چې په سکرین باندې کومه ترجمه ښکاري بس کوشش وکړئ چې په دې باندې ځان پوه کړئ او بل دا داسې ویل کېږي I need to pee so bad د دې مطلب دا چې زه ډیر زیات تنګ کړی یم swear by me په ما باندې قسم وخوره مطلب زما په سر باندې قسم وکړه چې تا لا پلان کې کار نه دی کړی یا تا داسې خبره نه ده کړې موږ په پښتو کې داسې وایو نو په انګلیش کې ویل کېږي swear by me یعنی زما په سر قسم وخوره I swear by God زماره په الله قسمی I swear by God د God مطلب دی خدا خدای ته ویل کېږي خو د God په ضمن تاسو الله هم ویلی شئ او د I swear by God مطلب دا دی چې زماره په الله باندې قسم وي I did not cheat you ما تا سره دوکه نه ده کړې I did not cheat you یعنی ما تا سره دوکه نه ده کړې I am proud of you تاسو به کتلی وي اکثر په فیسبوک کې تاسو هم خلک لیکي او نور خلکو ته هم خلک لیکي proud of you نو د proud of you مطلب دا چې زه په تا باندې فخر کوم ته زما فخر یې don't doubt me په ما باندې شک مه کوه
don't doubt me. د doubt مطلب دی شک کول. دلته چې دا ورډ راغلی doubt په دې کې دا بی سایلنٹ ده، دا doubt نه ویل کېږي، دا ویل کېږي doubt او دا شک ته ویل کېږي. او د ټولې جملې مطلب دا دی چې په ما باندې شک مه کوه. don't doubt me. let me speak to. ما ته هم د خبرې موقع راکړه چې زم یو خبره وکړم، په خپله لګیا یې او ما ته موقع نه راکړې. که چېرته په انګلیش کې تاسو چاته داسې ویل غواړئ نو بیا ویلی شي let me to speak to. let me to speak to. یا تاسو داسې هم ویلی شي allow me to speak to. د دواړو یو مطلب دی چې ما ته هم لږه موقع راکړه یا ما ته هم لږه اجازه راکړه چې زم خبره وکړم. don't lose temper. په غوسه کېږه مه. don't lose temper. په غوسه کېږه مه. what's he doing یا what is he doing مطلب یې دا چې هغه څه کوي، اوس څه کوي او مطلب څه کوي لګیا دی، په دې ټایم کې څه کار کوي. he is watching the cricket match. هغه د کرکټ میچ ګوري. او که چېرته څوک درته داسې وایي what does he do بیا د دې مطلب دا چې هغه څه کار روزګار کوي، څه کوي. what does he do present indefinite tense دی او what is he doing دا present continuous tense دی. I want to say to you something. زه تا ته څه ویل غواړم یا زه تا ته یو خبره کول غواړم. I want to say to you something. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه تا ته یو خبره کول غواړم، لږ راسیټ ته شه. don't panic. ورخطا کېږه مخه. don't panic. مه ورخطا کېږه. I'm agreed. زه راضیم تا سره، زما خوښه ده. I'm agreed. تاسو دا داسې هم ویلی شي I agree with you. او که چېرته ورکې I am تاسو استعمال کړو نو بیا به د agree په آخره کې د ډي اضافه کېږي. I'm agreed. خو نه که چېرته I agree with you داسې ویل غواړئ صرف I استعمالوئ او am ورکې نه راځي نو د agree سره بیا پام کوئ چې د ډي اضافه ونه کوي، بیا به غلط راځي. when did you arrive here. ته دلته کله راورسېدلې. when did you arrive یا arrive here مطلب دا دی چې ته دلته کله راورسېدلې، کله راللې. I haven't much time یا I have not much time. ما سره وخت نشته دی، زه اوسګار نه یم. I have not much time. Why are you upset. ته ولې خفه یې. چاته داسې ویل غواړې چې یاره ته ولې خفه یې، داسې خفه خفه ښکارې. Why are you upset. You did wonders. کمال دې کړی. که په انګلیش کې چاته داسې ویل غواړې چې یاره بس کمال دې کړی، ورته ویلی شي You did wonders. Have faith in God. په الله باندې یقین وساته. Have faith in God یا have faith in Allah مطلب دا چې په الله باندې یقین وساته. You will get well soon. ته به ډېر زر ښه شي، ډېر زر به صحتیاب شي. یو کس ناروغه دی، څه بیماری کې مبتلا دی او تاسو ورته په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې یاره انشاءالله ډېر زر به ټیک شي، ډېر زر به روغ جوړ شي. نو په انګلیش کې ورته بیا داسې وایي You will get well soon. مطلب دا چې ته به ډېر زر ښه شي. خو په دې جمله کې چې دوه ویل راغلي دي VILL د دې مطلب دا دی دا اشاره کې د فیوچر ټینس طرف ته چې په راتلونکي وخت کې ډېر زر ته به ښه شي. او بل ویل چې راغلی دی WELL دا ویل کېږي ښه کېدلو ته. خو د دې بل مطلب کوې هم راتللی شي، کوې ته هم ویل کېږي او ښه کېدلو ته هم ویل کېږي. خو ته به جملې ته ګورې. اوس د دې مطلب دا نه چې ته به ډېر زر کوې شي، د دې مطلب دا دی چې ته به ډېر زر ښه شي. Quit playing PUBG. بس نه مړه دا PUBG کول نور پرېږده، هسې وخت دې ضایع کوي، راتلونکی وخت مستقبل به دې تباه او برباد کړي. Quit playing PUBG د دې مطلب دی چې بس PUBG کول پرېږده. Quit. This is what I wanted. ما همدغه غوښتل. This is what I wanted. په پښتو کې چې مونږ وایو چې یاره ما همدغه غوښتل، ما ویل چې بس همداسې وشي. نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي This is what I wanted. This is what you wanted. تا خو همدغه غوښتل که نه چې وشي. This is what you wanted. که چېرته ورکې یو راغی نو مطلب دا چې تا همدغه غوښتل، تا غوښتل چې بس همداسې وشي. God listened to me. الله زما خبره واورېدله. کله چې زمونږ په زړه باندې یو ارمان وي
یا یو مصیبت راغلی وي الله د ټول خلک د مصیبتونو نه وساتي نو مونږ دعاګانې کوو الله ته وایو چې دا کار داسې وکړي نو کله چې الله زمونږ هغه کار پوره کړي زمونږ هغه څه مونږ غواړو هغه مونږ ته حاصل شي نو مونږ وایو چې الله زمونږ خبره واورېدله نو په انګلیش کې ویل کېږي God listened to me یا تاسو داسې ویلی شئ Allah listened to me I'm grateful to God زه د الله تعالی ډېر ډېر شکرګزار یم زه د الله تعالی شکریه ادا کوم I am grateful to God. Is it still raining? آیا اوس هم باران وریږي؟ Is it still raining? مطلب یې دا دی چې آیا اوس هم باران وریږي؟ Yes, it is still raining. اوس هم باران وریږي. It's for your welfare. دا هم د ستا د ښې دپاره ویم دا هم د ستا د فایدې دپاره دی یا دا هم د ستا د ښې دپاره دی It's for your welfare. Let's get out of here. راځه مړه چې د دې ځای نه ځان وباسو. Let's get out of here. د دې جملې مطلب دا دی چې راځه چې د دې ځای نه خپې وباسو د دې ځای نه ځان وباسو. My father is calling me. زما پلار ما ته آواز کوي یا ما ته غږ کوي خو د دې دا معنی هم راتلی چې زما پلار ما ته په موبایل باندې رنګ کوي اوس مې د پلار رنګ را روان دی. There must be an important work. څه ضروري خبره به وي یا څه ضروري کار به وي. There must be an important work. Do you know how to ride a bike? آیا تا ته د موټر سایکل چل درځي؟ Do you know how to ride a bike? Ride. که چېرته تاسو د چا نه په انګلیش کې داسې پوښتنه کول غواړئ چې آیا تا ته د موټر سایکل چل درځي نو بیا ورته تاسو داسې ویلی شئ Do you know how to ride a bike? او که چېرته داسې ورته ویل غواړئ چې آیا تا ته د موټر چل درځي ته موټر چلولی شي بیا به راید به نه وی بیا به ډرایو وی Do you know how to drive a car? راید استعمالیږي د موټر سایکل وغیره دپاره او ډرایو د موټر وغیره دپاره استعمالیږي What a fool you are! ته څومره بېوقوف انسان یې What a fool you are! مطلب یې دا چې ته څومره بېوقوفه کمعقل انسان یې فول ویل کېږي بېوقوفه ته Don't worry about me. زما په باره کې ګوره هېڅ فکر ونه کړې زما په باره کې فکرمند نه شي Don't worry about me. I don't have any issue. ما ته هیڅ مسئله نشته ما ته هیڅ تکلیف نشته بس ښه په خوشحالۍ اوسېږم I don't have any issue. Don't go inside wearing slippers. دننه د چپړو سره مزه اوس هم کمره صفا کړه یا اوس هم دکان صفا کو Don't go inside wearing slippers. Slippers ویل کېږي چپړو ته او کوم سپلی چې کوم دی د سړي چې پخپو کوي هلکانې چې پخپو کوي دغه سپلی دا تاسو چې اوس په سکرین باندې ښکاري دې ته ویل کېږي سینډلز د زنانو سینډل چې کوم دی بلکل هغې ته هم سینډل ویل کېږي خو دغه سپلیو ته ویل کېږي سینډلز چپړو ته سلیپرز بوټانو ته بوټس او بل دې ټولو ته ویل کېږي شوز ټولو ته ویل کېږي خو د هر یو بیا خپل نوم دی ټیک آوټ سلیپرز چپړې بهر وباسه ټیک آوټ سلیپرز چپړې بهر وباسه What's there to laugh? پرې کې د خندا څه خبره ده پرې کې د خندا څه شی دی What's there to laugh? L-A-U-G-H laugh او دا ویل کېږي خندا ته I could not hold my laughing. ما خپل خندا نشو کابو کولی کله چې هغه دا خبره وکړه بس ما خپل خندا نشو کابو کولی که په انګلیش کې ویل غواړي بیا به داسې وایي I could not hold my laughing. Put it in your pocket. دا په جیب کې کېده یا دا په جیب کې واچوه Put it in your pocket. Pocket ویل کېږي جیب ته او put کې غوستل یا اچول Why don't you make him understand? یاره تا هغه ولې نه پوه کې Why don't you make him understand? که چېرته تاسو په انګلیش کې چاته داسې ویل غواړئ چېرته د دا ورور ولې نه پوه کې تا پلانکې کس ولې نه پوه کې نو بیا ورته داسې ویلی شي Why don't you make him understand? He obeys you. هغه ستا خبره مني یا ستا تابعدار دی He obeys you. هغه ستا خبره مني ستا تابعدار دی He obeys me. هغه زما خبره مني He obeys me. هغه زما خبره مني He obeys
his father. هغه د خپل پلار ډیر تابعدار دی، د خپل پلار خبره مني. Don't speak ill of others. د نور په باره کې ګډې وړې خبرې مه کوه یا د نور په باره کې بدې خبرې مه کوه. اکثر لا دوه کسان به ولاړي د دوی په مخ کې چې یو کس تیر شي نو دوی هغې پسې خبرې کوي. نو په دغه ټیم کې تاسو خپل ملګري ته ویلی شي یا بل چا ته ویلی شي چې د نور په باره کې خرابې خبرې مه کوه. نو تاسو ویلی شي Don't speak ill of others. Pick up the phone. موبایل اوچت کا. ته یو کس ته رنګ کې بار بار ورته کې هغه ستا موبایل نه اوچتی ستا رنګ نه اوچتی نو ته ورته ویلی شي pick up the phone. Why don't you pick up the phone? ته موبایل ولې نه اوچتی؟ Why don't you pick up the phone? I was just waiting for you. ما بس همدا ستا انتظار کوم. زه ستا په انتظار کې وم. I was just waiting for you. Take good care of yourself. د خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. Take good care of yourself. د خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په اخره کې ویم چې د خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. نو په انګلیش کې ویل کېږي Take good care of yourself. Don't ride bike very fast. په موټرسایکل باندې لکه ډیر تیز مه ګرځه. Don't ride bike very fast. په موټرسایکل باندې ډیر تیز مه ګرځه. Policeman is standing ahead. مخکې پولیس والا ولاړ دی. The policeman is standing ahead. د دې مطلب دا شو چې مخکې پولیس والا ولاړ دی. Look who is coming. وګوره کنه څوک را روان دی. Look who is coming. د دې مطلب دا دی چې وګوره څوک را روان دی. Get in the bus. بس ته وخیجه. Get in the bus. یعنی بس ته وخیجه بس ته ور وخیجه. Get down the bus. د بس نه کوشه الی شابه د بس نه کوزیږه. Get down the bus. Bus is full with passengers. بس خو د خلکو نه ډک دی. Bus is full with the passenger. یعنی بس د مسافرو نه ډک دی. passenger مسافر ته هم ویل کېږي او ته داسې هم ویلی شي چې بس د خلکو نه ډک دی. There is no space even to stand here. دلته خو د ولاړې ځای هم نشته. د ودرېدلو ځای هم نشته دی. There is no space even to stand here. ګرانو کتونکو بس که څه کمې زیاتې پکې رانه شوې د هغې در نه زه ډېره بخښنه غواړم او د نن لپاره همدغه جملې همدغه الفاظ کافي دي. صرف یو کار ضرور کوئ په دې باندې پریکټس کوئ. خپل ځان سره کوئ، وروڼو خویندو سره کوئ یا خپلو ملګرو سره کوئ خو پریکټس خامخا کوئ. پریکټس لازمي دی که چېرته تاسو انګلیش زده کول غواړئ نو د پریکټس نه بغیر ګوره نه زده کېږي. که پریکټس نه کوې نو دا ویډیوګانې دا هر څه فضول دي. اوس پریکټس به څنګه کوې په دې باندې موږ یو غټ ویډیو جوړه کړې ده خو صرف دومره به درته ووایم چې کله هم ته ځان له ناستې په لاره باندې روان یې او تا سره څوک هم نه چې پریکټس ورسره وکړي بس ځان سره په انګلیش کې سوچ کوه همدغه جملې چې کومې زده کړې دي ماته ګوډې وایه ګډ وډ انګلیش وایه ځان سره وایه د شیشې مخې ته وایه د وروڼو خویندو مخې ته وایه خو بس پریکټس لازمي دی. د چا نه مه شرمېږئ. Dogs are supposed to bark. څوک تاسو پورې خاندي بس دا یو جمله ځان ته رایادوئ. Dogs are supposed to bark. د سپو کار غپاره. سپي به همیشه غاپي. سپي به غاپي ته به مخکې روانې مخ په ترقۍ به روانې. بس د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. انشاءالله see you next time with another video. Until take care and goodbye.